الله علیه وسلم چې د صوفي په چبوتره باندې کومه مدرسې تقرر کړو باغې تعین یې کړو گویا د هغه مدرسې نایبین د هغه مدرسې په نیابت کې نن زمونږ او ستاسو په دې در کې هغه ماشومان ناست دي کله دا ماشومان د ابو هریره په شکل کې د محمد رسول الله استاد په شکل کې ابو هریره طالب علم په شکل کې د امام الانبیاء مخې ته ابو هریره ناست دی امام الانبیاء قرآن تلاوت کوي ابو هریره اوري خاتم الانبیاء تلاوت کوي عبدالله بن عمر اوري خاتم الانبیاء تلاوت کوي عبدالله بن عباس اوري خاتم الانبیاء تلاوت کوي عبدالله بن مسعود دا روان شو د الهدى کلینا مکی مکرمه نه چې کله طائف ته ځي په لاره کې او کله راځي د غر نه لاندې دی الهدى ورته وایي هغه کلي د زه تللی یم په هغې کې حضرت عبدالله بن مسعود د لا ایمان نه و راوړی ګډې بیزې به یې سرولې امام الانبیاء باندې ایمان راوړو مدینې مکې مکرمې ته راغی خاتم الانبیاء د ده نه رئیس المحدثین جوړ کړو او رئیس الخطبات نه جوړ شو بیت الله په غاړه باندې یو ځل ولاړ دی بیان کوي ابو جهل د مکې لوی سردار دی اگر روان دی تماشه کوي چې دا دومره دنیا چاته راجمع ده چې وی کتل د بیت الله د دیوال سره داسې اوږې او د املای بیت الله دیوال ته لګولې ده او په خپل اس باندې سور دی ورو ورو را نږدې کېږي چې دا څوک د دومره دنیا خلک ورته ټول د مکې راجمع دی د بیت الله په خوا کې چې خواته راورسېدو هغه غریب صحابي دی چې د هغه سره مال نو دولت نو او هغه خلکو ته قرآن بیانوي د پیغمبر فرمان بیانوي دنیا ورته راجمع ده ابو جهل چې راغی نو دلې ګزار ورکړو چې ستا دومره حیثیت شته چې ته راغلی او ته خلکو ته قرآن بیانوي عبدالله بن مسعود په خپله باندې راوي دی عبدالله بن مسعود د عجیب عجیب روایاتو راوي دی هغه وایي دا واقعه چونکې ما سره راغلې وه وما ابو جهل لا وما دا الله ذات ځان ته گواه کړو ما وی چې رب ته زما لاج وساته وما ابو جهل یو گزار ورکړو چې دویم گزار مې ورکړو حالانکه حدیث کتابونو کې راځي د عبدالله بن مسعود چې دا بالکل نری وچو دغه د خپې چې وی د حدیثو کتابونو کې اسماء الرجال کې چې ګوري د خپل تذکره راځي چې بنده باغی باندې سوچ کوي گویا د انسان د دوه ګوتې چې د دې عمر نه نه خپيري تکتور رنگ دی بالکل نحیف الجسم دی کمزور انسان دی چې یو گزار ورکړو نو ابو جهل د اسنه خطر او ورزولو او په صحابو کې د عبدالله بن مسعود چې د هغه وخت نه مفرور شو ځکه د ابو جهل خاندان به ورپسې ګرځېدو ورته وی زما بدل بدن اخلي د مال د خلکو مخکې گزار را کړی دی هغه د ایمان پرنا کې گزار ورکړی دی د پرمخه غرزولې دی عبدالله بن مسعود وی د رمضان المبارک میاشوا د بدر میدانو دو معشومان یو معاذ دی یو معوذ دی دا د عبدالرحمن بن عوف نه دواړو طرفو ته ولاړ دي دا یو معشوم ورته سوی وی کاکا جانه دا راته ووایه چې مخامخ فوج کې ابو جهل کم یو دی هغه ورته وی بچیه تا ابو جهل سره څه چل کې هغه سره د څه دشمني ده دا بل ورکوټې ورته سوی وی کاکا جانه هغه زما پیغمبر ته کنځل کړي دي زما د پیغمبر بې ادبي کړې ده زه به د هغه نه بدل اخلم هغه عبدالرحمن بن عوف وایي زه په دې سوچ کې پروت یم چې د جهاد میدان دی کافران به حمله کوي او زما نه دواړو طرفو ته ماشومان دي دی به ما سره څه مدد وکړي عبدالرحمن بن عوف وایي اچانک ابو جهل را مخامخ شو وایي ما ورته وی چې بچو ستاسو مدعا هغه د مخامخ راغله ستاسو مقصد مخامخ راغی وایي ما لا یو ته خبره کوله بل ورمنډه کړه په ابو جهل ګزارونه کول ابو جهل په ابله قصفه باندې سور دی یو متکبر سړی دی وایي هغه ته دا ماشوم رسېدو نه خو تورې د هغه د پنډوله رابغوله او ابو جهل یې پړمخې د اس نه راوغورځولو وایي بیا په هغه وخت کې ابو جهل ته د چا خیال نو عبدالله بن مسعود پې ورورسېدو په سینه ورته کېناستو ابو جهل ورته وی اے د بیزو سرون کیا سوچو کې تاسو دې خبرې ته د پیغمبر صحابي ته ابو جهل وی اے د بیزو سرون کیا ساروانه ته په ډېره درنه او لویه سینه باندې ناستې او ورله جواب ورکوي ورته وی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رئیس الاتقیاء احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لے دے چاچو قرآن کریم سینے پورے اولا بولو قرآن باندی ایمان روڑو قرآن پہ دا اللہ کتاب ہوئے قرآن پہ بدون نظر باندیو قتل رب کریم باغ سڑے اچتریو چاچو ورطاس پکو قتل اللہ باغرہ غرزئی نن ابو جہل او گورا ما دا اللہ کتاب سینے پورے لگو لے دے اللہ ذرا اچت کرم او دو بیزو سر ان کے برکو چاچو دمکی لوی سرداری ورطا والوا آگے وردلان دی سملو لو نمستا پسینہ باندینا استم بیا ابو جہل وردسوئی وردوئی وی زو پدی لخکر سی پسالار یم سردار یم دا طولنا لوی یم زما دا تکبر علامت دادے تب دا سی چلو کی چی یو با زما پا طول باندے ما قتلے زکر چی زما طول پا دی طول لخکر کی دا طولنا قیمتی طول دا او چی دا سردار سر قلم شی پا قیمتی طول باندے یو مدار ارمان دے بل ارمان ندارے اگتنے چونکہ تا پوست کرو ارمانون دیسی دی دویم مدار دے چی زما سر بدا اوگی دا غاڑی قلم کی چی پا دی لخکر کی زما سر دا طولنا برخکاری او دریم دا چی کلما قتل کی نو زما چی کل امام الانبیاء لدی خبر اوڑی خپل پیغمبر لوڑی نو اغتا او آیا چی دا ابو جہل دا مرگ پا وقت کی پا زندگی کی چی تا تا کما غصا و کما تربگنی وا دا مرگ پا وقت کی دا غین هم زیادہ وا عبداللہ بن مسعود و اما دا غب تورا دا غصر دوگی دا غاڑی قلم کرو دو شردون می ورل پورا کرل بطما نگانی می پورا کرل او دریم دا چی امام الانبیاء لمی دا خبر اوڑو دا دوارو جہانو سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لو وے عبداللہ موسیٰ علیہ السلام بزمانہ کم فرعونو لیکن کلے چھ دا مرگ وقت راگے نو اگویلو چھ آمنتو برب العالمین رب موسیٰ و ہارون ما پا اللہ ایمان راوڑے دے چھ رب موسیٰ و دا ہارون دے او زمان دا زمانی فرعون ابو جہل کو گورا اگر دا مرگ پا وقت ما سر دشمنی تربگنی پالی دو قرآن سر دمر دشمنی دا اے زمان صحابو وید موسیٰ علیہ السلام دا فرعون نا زمان دا زمانی فرعون دیر خطرناک دے لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آغا قرآن بیام چابا پیغ باندی پی امام الانبیاء باندی دوخانو بچدانے غرزولے عبداللہ بن مسعود دا غزہ کم راوی دے عبداللہ بن مسعود ویزب بیت اللہ کی ولارم ابو جہل راغے عاص بن وائل راغے عطبہ راغے ابو لہب راغے دا ٹول را جمشو ویدی ٹولوی چتا پیغمبر چراغلے دے جو قرآن جاری کرے دے زمند بطانو رد کئی او زمند رسمنو رد کئی زمند لار سب تباک کرل زمند چکم رسمنو اگے ختم کرل زمند خاندان کم رسم و رواج وغیم ختم کرے دے او زمند چکم بطانو زمند مشرانو من باغوتا سجدے کولے اگر بارکی دے جواب دے چی او بدو ربکم ولا تشرکو بیہی شیئا یو رب عبادتو کے غسر شریک مجوڑوئی ویدے منتداؤہم وئی ویلار شیئی پدغزے مکہ مکرمہ کی دبیت اللہ پخوا کے لان کی مخالا لکری دا داغی گندہ بچدانی پرتا دا اگر روڑے پدی امام الانبیاء ہو غرزوئی عبداللہ بن مسعود وی زدیر کمزورہم بالکلی آوازیہم آس بن وائل لارو او دوخی بچدانی روڑاو دی امام الانبیاء پسجدہ باندے پروتو داغت پم لائے غرزولا سوچو کلغن دے قرآن سنگر آگلے دے سوچو کا قرآن کریم دپارا سمر تکلیف برداشت شوے دے آگا پیغمبر چی اللہ داغا پا ظلفو باندے قسم خوری آگا پیغمبر چی اللہ داغا پا مخ مبارک باندے قسم خوری آگا پیغمبر چی اللہ ورلدا سی جبا لقبون ورکلی آگا پیغمبر چی دروز جزا دا قیامت پورز باندے اللہ غد طول امام بجوڑ کری اللہ بدی چا خبر نمانی دا محمد رسول اللہ خبر بمنی آگا پیغمبر کم سر چی اللہ وعدہ کرے دا چستا ادنا امتیم زما محبوب آغا بز جنت تبوزم رب یو امت سر دا وعدہ ندا کرے بلکہ ماو تاثرے کرے دا زما پیغمبر دا اللہ ارشاد فرمائے لے محبوب استا ادنا امتی بمز جنت تبوزم لغن دے پخبل زندگی سوچ چکا چی محمد رسول اللہ من سر دمرا محبت ساتین من بداغ کتاب سر محبت ولی نساتو
دا کتاب ما ہوتا تو وراثت کی پریخ دے رب کریم پیغمبر تو گورا طائف کے مخلق پکانولی دا اللہ رسول تو گورا پملا باندے بچدانی دو خمور ورزیگی سوک لرکولو عالمیشتا سوک برازی چه دو تمرا محبوب پیغمبر دملانا بچدانی لرکی سری پا سجدہ باندے پروت تے دمرا درنا بچدانی دا چه سر نشیو چتولے فاطمہ تو زہرا لا معشوم دا راغ لاخ پیدا سے پزمکا غر ککڑے او پا زور زور باندے غا بچدانی راکاگی اغیتن او غرزولا او دا فاطمہ تو زہرا چه دا جنت دی بیبیانو سردار دا خپللی بٹا مبارک محمد رسول اللہ لمخدوینو زون پاک کرو کورتے بوتلو رب کریم پیغمبر دے قرآن دا پارا دا تکلیف برداشت کرے دے دا اللہ رسول تو گورا دا اللہ دا پیغمبر نبات دا صحابو زندگی تو گورا بیا دا تابعینو زندگی تو گورا بیا دا تابعینو زندگی تو گورا بیا ورپسی رازا ایمنا مجتہدینو زمانی تراشا بیا رازا طولو ایمنو اکابرو پسی رازا بیا فکری ولی اللہ کی تراؤ رسا بیا دا غین بعد را روانیات دارلومی دیوبند تراؤ رسا بیا دا انگریز دور تراؤ رسا قرآن کریم پدی پاداش کی چی قرآن اوچت کرو سلور لکا علماء دا خنزیر بسرمنو کے بنگل ویس وزول لیکن کائناتنا قرآن کریم دی خلق ختم نکڑے شو علاقو خان چی بغداد تراغے زد بغداد حلاکو خان چی سمرکند تراغے زد سمرکند اغا فصیل سردا سے ناستم دا سمرکند خلق را سر چار چاپیر دیر کسان ناستو ماغی توی مستاسو تاریخ درد بیانو ما مستاسو دا سمرکند زکچ میدی دے فقی ابولی سمرکندی دے داغ مزار سر ناستو ما وردوی میدلتا قطیبہ بن مسلم امراغلو دو عمر بن عبدالعزیز پدور کی بتاسوی ظلم نرے کرے دا علاقے فتح کردہ لیکن یو سڑے در کے نرے وجلے نبی حلاکو خان راگے کلی چتا سوانے حملہ کولا سہرائی بوبی نلا روانو ناسی فخوار زنبانی را تیرے دو مہستالا کی تجراؤ رسے دو شلک مسلمانانی پا 20 رضی کے علال کرو 40 رضی اعلان قتل عام کرو 20 لاکھ مسلمانانی زبح کر لیکن زماؤستا قرآن ختم نشو ذکر زمان اللہ ارشاد فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرمائی منگا نازل کرے دے منگا ددی حفاظت کو قرآن وی ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان قرآن دے انصاف او دا عدل حکم قرآن کریم کئی یو بادشاہ دے ہندوستان نہ روان دے سلطان دے محمود غزنوی مسلمانانو باندے ظلم و ستم کی گی دو مسلمانانو بدل اخلی 17 حملی پہ ہندوستان باندے اکڑے سومنات للارو سومنات انپاغ دے کی ٹوٹی کرو لیکن آگا محمود غزنوی یو ذل پکور کے ناس نے املاس نے قرآنی ویلے نے قرآنی کریم دا پر ذہن باندے گمراہ سر کرے نے پکور کے املاس نے خوب اور لنوردی یو کروٹ بدلے بل کروٹ بدلے بیارا پاسی دو خلنو کرانو تا چار چا پیرا چی سمرور سرا انتظامی والارواغی تو الارشی بہرو گورئی خام خار سوک رمخار خام خار سوک غریب خام خار سوک مظلوم والار دے زما پا دروازہ باندے مالا خوب زکن رازی اگی لارل چار چا پیرے وہ قتل لیکن سوک نہ ملاوی گی بیا لارل بیائی انہیں جل لیکن سوک نہ ملاوی دل خوب نہ ورزی دو محمد رسول اللہ سیرت گوری قرآن کریم گوری خوب ورلن ورزی فقبل تلواغستا سلطان محمود غزنوی غند انسان اختیاب لخبی باہر ہوا تو داغت محل چار چاپیر زنگل لے زنگل کی ورکوٹ جماعت تے آغا جماعت تو رسے دو چی جماعت تا سنگ دن نلارو پا جماعت کی او قتل یو سڑے پر سجدہ باندے پروتے جاری چگوئی سبحان ربی العالی بیاوئی پروردگارا نند محمود غزنوی پا دروازہ باندے چوکیداران والار دی ربا ما غتن پریدی لیکن اللہ ما سرجکم ظلم کی گی ربا قیامت پورت بز محمود غزنوی دی مرائن نیسم اللہ زبد آگن جواب غارم ربا تزما ملگر کیا ہوتی لغ جاری محمود غزنوی سر والار دی روحن دی ورنم لاؤ دا بولا چیغمون ختم کو ورتے وی زما شکایت اللہ تولی کے ما خون قرآن بھیلے دے
ما هم د پیغمبر شاګردي کړې ده ما خو د امام الانبیاء فرمودات ویلي دي زه خو هندوستان ته راغلی د مسلمان سر اوچتولو دپاره کافر والو دپاره کافر قرآن ختمېدو قرآن اوچتول غواړم کافر د پیغمبر شان ختمېده د پیغمبر شان اوچتولو له راغلی یم ای ظالمه ته الله ته زما شکایتونه ولیکې ته زما دروازې نه کله راغلی هغه ته وایي ظلم در سره څه شوی دی وایي ستا یو ډېر نږدې سړی دی زه یې درته نوم نشم اخیستی که تا ته نوم اخلم ته مې وژنې هغه ماسخوتن زما کور ته راشي زما بیبي سره هغه ظلم زیاتې کوي ما د کور نه بهر وباسي هغه دومره ظلم کوي زه چا ته شکایت وکړم چا له لاړ شم ما الله ته ځکه ژړل محمود غزنوي ورته وایي هغه سړی خو ستا کور کې دی وایي نه اوس به وتهیي ورته وایي چې کله هغه ستا کور ته راشي زما د ډېر نږدې وي ته به ضرور ما پسې راځي اول یې راوستو خپلو چار چاپېره چوکیدارانو ته ووایي دا سړی که د شپې راشي که د ورځې راشي که هر ټیم کې راشي که زه میټینګ کې یم که زه په څه کار کې یم لیکن دا مظلوم دی دا مظلوم ما ته قرآن ویلي دي چې د مظلوم حمایت به کې ملګرتیا به کې تاسو به ما ته ضرور خبر کوئ چې مظلوم دروازې له راغلی دی که زه وده یم ما به راپاڅوئ لیکن د دې مظلوم تپوس به ضرور کومه ورځې تېرېدې یو ورځ به تېر شو په دویمه ورځ باندې د شپې اچانک ټول چوکیداران راغلل ورته وایي سلطان هغه مظلوم راغلی دی سلطان محمود غزنوي یوازې روان شو د هغه کور ته ورسېدو چې کور خوا ته ورسېدو هغه ته ویې که دې ځای ودرېږه ما ته ځای وښایه هغه ورته ځای وښودو هغه یو کس ورته شوی دی د هغه بیبي سره بدفعلي کوي تورې راواغسته د هغه مې سر ووالو چې سر یې ترې ووالو سر یې راوچت کړو چې ورته وکتل وی الحمدلله شکریه د الله ادا کړه بیا درته وایي په منډه باندې ورشه ما له یو لوټه اوبه راوړه هغه اوبه راوړې او دس چاردام مې وکړو دوه رکعته نفل یې وکړل بیا ورته وایي که در کره روټۍ وي هغه ورته وایي حضرت ستا د شان روټۍ ما کره نشته وایي چې څه در کرئ هغه راله راوړه هغه ورله سړي ټوکرې راوړې هغې ورله ورکړې محمود غزنوي زر زر هغه روټۍ وخوړه هغه سړي روټۍ زر زر تېرې کړې دا سړی ورته وایي اجازت یې پرې اخیستو دا سړی ورته وایي سلطان تا خو اجازت واغستو لیکن ټوله زندګي به دوه سوالونه زما په ذهن کې وي یو سوال دا چې تا زما په کور کې لوټه باندې اوبه وغوښتې تا زر زر اودس وکړو دوه رکعته د نفل دې وکړل او تا وی چې الحمدلله او دویمه دا چې تا زما کور کې سړي ټوکړې وخوړې او داسې دې وخوړې لکه د سور وضوګې چې وي ورته وی د دې وجه راته بیان کا محمود غزنوي ورته وایي په رب د کعبې مې د قسم وي نه به مې بیانوله لیکن ته به بیا وایي چې د احسان بدله کې اوس دی ما ته خبر نه بیانوي زما د الله په ذات قسم وي ما چې د پیغمبر عدل ته کتل ما چې د ابوبکر عدل کتلی و ما چې د عمر عدل کتلی و ما چې د قرآن آیت وکتو چې ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان رب کریم چې اعلان کړو ما وینن نه بعد به زما قرآن باندې عمل وي وی تا چې کله ما ته خبره وکړه وی زما د الله په ذات باندې قسم وي زما په ذهن کې هغه وخت یو خبره دا راغله چې د محمود غزنوي په بادشاهۍ کې څوک به داسې جرأتمن وي چې هغه به داسې کار کوي نو زما په ذهن کې راغلل چې بل څوک خو دا جرأت نشي کولی خو زما زامنو کې به چا یو جرأت کړی وي زه چې ستا کور ته در روان وم ما وی ګینې زما زوی د زنا مرتکب جوړ شوی دی زه د خپل زوی د سر قلمولو دپاره در روان وم دویمه دا چې کله تا ما ته شکایت بیان کړو ما د الله کتاب کتلی و ما د پیغمبر زمانه کتلی وه زما ذهن کې دا خبره وه ما هغه وخت کې دا ځان سره قسم کړی و چې څو پورې مې ستا بدل نی اخیستی په ما باندې روټۍ اوبه حرام دي وایي سبحان الله لیکن چې ستا کور ته راغلم ما چې د سړي نه سر قلم کړو د هغه مخ مې وکتو زما زوی نو بل څوک ما وی چې الحمدلله ربه ما نه حلالي پیدا شوی دی الله ما نه حرامي نه دی پیدا شوی ربه شکر دی چې دا زما زوی نو دویمه دا چې ما په کومه ورځ باندې ته راغلی وې ما ته دې شکایت بیان کړو ما وی چې پروردګاره تر هغه ورځې پورې به روټۍ نه خورم ربا چې څو پورې مې ته د بدل نی اغستې نو دومره لوږه راته لګېدلې وه چې ما هر څه خوړل ځکه تا ته ما وې چې سړي ټوکړې راواخله د په چغه وایه سبحان الله
نور بچلوائے سبحان اللہ ما سہر دلنڈی کوتل ملکرو توی سار زمان لنڈی کوتل کے بیانو ما غخل کو توی ما ورطوی میں قسم دے زمان دے پیغمبر خوندی شخصیت بکم دے پیدا کی زمان دے قرآن خوندی کتاب بکم دے پیدا کی اگرد طول دنیا کی تورات دا اللہ کتاب زبور دا اللہ کتاب انجیل دا اللہ کتاب صحیفیم اللہ را لگلی دی تورات دنیا کی ادری دو زبور ادری دو انجیل ادری دو رب کتاب قرآن کریم با زما پا قبر کم بکار رازی ننکہ زما بچو قرآن کریم ویلے دے قسم دے دا با قبر کم بکار رازی حشر کم بکار رازی جنت کم بکار رازی حدیث کے رازی جو بجہاں پدے قبر کی یو سڑی باندے بدور لمبی راروانی ہر طرف نبا حملے گئی یو خلی شکل والے انسان براشی آبتی اوری او خواشری بل خواشری آگا چکل اور تیا خواتی خواشی آگا پارام سملی آبتا پوسو کی چید اللہ بندہ تسو کی چمان دیدہ تکلیف لرکلو آب ورطوی دستاغ قرآن اندکم چی بتا دنیا کی تلاوت کولو سبحان اللہ عزیزانو نندا قرآن کریم ما پا قبر کم بچ گئی ما پا حشر کم بچ گئی او پا جنت کی بات چلتا دی قرآن میلی قرآن سردی محبت ساتلی قسم دی محمد الرسول اللہ مختب کوری وغبت تلاوت خیوہ سبحان اللہ یہ کیا سما ہوگا کیا شان ہوگی جب محمد رسول اللہ کی زبان پہ قرآن جاری ہوگا اور اس زمانے میں اور تو زندگی گزار رہے ہیں ہمارے سامنے محمد رسول اللہ کی تلاوت ہوگی سبحان اللہ دلتا دی ورسر محبت ساتلوی اللہ دو قرآن تلاوت کے وما ہوتا ورطا گورو قسم دے نند دی علماء کرامو دی ملنگانو تو گورا سمرا پر تکلیف باندی دا مدرسہ چلی سمرا مشکلات تھی سمرا لوئی مشقتنا بھی ورطا لیکن بیام ستا مدرسہ کے ناس کے تا قرآن وی ستا بچی تا قرآن وی رب کریم نے سوال کوچے اللہ ددیدہ معیار او اللہ ددی مرتبی نور بلند کوئی آمین عزیزانو دو تفصیل کی نظم مازیگر منستیم دے ما مخکم تیمون دی ملگر دویلو ورکلی رستم کی مکری بیاغی نبات پشاور تارو جبا ملگر دا میٹیم ورکلے او دیزا میٹیم دکا زیادہ غستو دا دین حیارات لا ما تیوی مولانا ابراہیم جان سے حفظ اللہ تعالی تشریف راوڑے دے مخی نویغیب اول بیان ما تیوی اوسلی مازیگر منگ و مخی کنو تاسو باغین بہن میں سینی تڑل غواری میں مازیگر منگ و مخی و بیانو تو مازیگر منگ و ورپسیو کو لیکن عزیزانو دا در طویل غوارم لکه چی دا سنگ قرآن تراجمئی زما استا عقیدہ دا قسم دے زمانگ عقیدہ دا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیدہ دا ننچی دا سمرا خلق منگیز موجودیو دا دے طولو لیس جوڑ شوے دے دا ہر سڑی نم دے ورپسی دا پلار نم دے فرشتی غدن با دے خزرات محمد الرسول اللہ تا دوڑے ہوئے سبحان اللہ علمان الانبیاء چی زمان نمون اگوری چی دا طول دا قرآن کریم دا ختم پا وقت کے حاضر قرآن کریم مجلس وقت کے حاضر ہوا بکم سماوی دا محمد الرسول اللہ شفاعت دا متعین شی اللہ دے طول دا پارا متعین کی اللہ دے دا ختم طول تا مبارک کی آمین ہوئی یو دعا کو ما رب کریمہ چی دے جزانو دا سہر نگر نسغوخ تی دی یادی وقت کی ذرکی سے سوال لے یا پر اتنون کی ما سوتن کرو بکی دو پورے پزر کی کم سوال رازی بل اللہ تانا سوال کو دے قرآن پا برکت دے ختم پا برکت اللہ دا طول سوال پا قتل در کی قبول کا دی امین ہوئی دال محمد کم ذرکی راشی رب اللہ انشاءاللہ قبل زمون یقین دے پا قتل رب باندے اور رب دا طول دا قرن دا مین دا قین دا حیاء دا عفت دا عبرو دا پردے اللہ تا پا قتل العاد ساتا وطن عزیز پاکستان کا دعاو کئی دا ہر طرف میں غیر استرگی دی را مزدہ وطن تبا کول غواری قادیانان را مسلط کری دی یہودیان را تبد گوری عیسائیان را تبد گوری اندوان ان ربری دی اللہ نے سوال ہو گئی چی اللہ زمون دا وطن حفاظت کی اور پروردگار زمون دی بچو حفاظت کی اللہ زمون تاسو دا طول دی ایمان حفاظت کی تاسو پروگرام بچالی ما صرف دعا دی دا پارکول ہے چی قرآن کریم دا میانس کے ماوی کے زمادہ سوال اللہ قبول کو استاسو پا امین قبول کو نظمون با مزیشی رب طول تا پا آخر وقت منتدہ کلمہ نصیب کا چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआओं के इदा मदरसतुल बनात बदलता कि अल्लाह दे जिन्हें कोता परवरदिगार आलम अभी तक कामयाबी नसीब की। अल्लाह दे मदरसे तामीर व तरक्की दा ज़हर अल्लाह दे बुनियादुना और दे बिल्डिंग अल्लाह पर खपल कुदरत कामिला सर असबाब दी तो मुहैया की और अल्लाह दा हर तरफ न फरावाने फिरावली और दा ज़मीन बना के इस्लाम जी दी अल्लाह दा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ी नाइबान जोड़ी की। परवरदिगार आलम ज़मीन सवालों पर खपल दर के कबूल के रब करीम तो ज़मीन को तोड़ो न रज़ा शी व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही।